هر هغه انسان چې یادېږي که نه یو ورځ به هېرېږي. ویې لیکه ځان سره څه هر څوک چې یادېږي یو ورځ به هېرېږي الا هغه انسان چې علم خاوند فقط. نور که ته دا وایې چې ما خلک یادوي دا څه وخته پورې دې یادوي؟ داسې ځوانان په دې قبرونو کې پراته دي ته د هغوی په مخ کې څه شي؟ والله د هغوی چې کومې قصې وي او د هغوی کومه دبدبه وه کوم ښایست و کوم رعب و کومه د هغوی پښتو وه کوم د هغوی زور و ته څه شی څوک یې یادوي هم نه. که ته په دې دوکه شوې چې خلک ما یادوي ویې لیکه یو ورځ به راځي چې تا به هېڅوک نه یادوي ختم به شي. که ډېر تا به څوک یاد کړي نو څو پورې به دې خلک یاد کړي. دا هم چې تربیت دې وله دیني ورکړی او سړیتوب دې ورته ښوولی وخت په وخت به دې یادوي دعاګانې به ته غواړي کېدای شي نو څو پورې اخوا بیا موږ اوس موږ چې د چا کړوسي یو چېرته مې یاد کړی چا ونه دعا کړې چېرته څه ویم نادرن که چې د یو کس نیمې لاسې اوچت کړي چې الله دې پکې هغه پلانی وبخښي خو کېدای شي چې مور پلار دپاره دعا وغواړي دا هم غټه خبره. خو دغه دا تی چې کړوسی او تی چې نوسی دا څوک نه و څوک دا نه و څوک دا ته چې کوم جیدات ته داسې کته بره کېږي خوشحالېږي کېدای شي دا جیدات هم د هغه و. هغه صاحب جیداد ته یادې هم نه دغه شان تا چې دومره زور لګولی دی چې د خپلو له جیدادونه علمه دوی به هم یو ورځ تا نه یادوي. او دا درته ووایم دا ډېره ښایسته خبره ده من عاش مات ومن مات فات چې څوک ژوند تېروي مري به او چې مړ شو نو قیسې ختمه شوه وکل ما هو آت آت او هر راتلونکی شی را روان دی. دا مرګ هم را روان دی دا قیامت هم را روان دی. خبره مې دې پورې راواغسته چې یعنې موږ ځان په زوره څه کړی په زور هم ځان غافله کړی دی ورب الکعبه ځان هم داسې غافله کړی دی که نه چې حیران دا دومره خلک موږ په خپلو لاسونو باندې راغستي قبر ته مو نه دي کوز کړي داسې چلی چې ما او تا ته عبرت نه یم ته خو لاړ شه وګوره که نه که چېرته دا قبرونه کولول جایز وي بغیر د عذر نه او ما تاسو ته یو قبر نیم کولو کړی وی او د دې هغه انسان چې کوم پکې ښایسته هغه راته وښیې او د هغه د ښایسته نینګی په دې خاورو کې پروت او په دې خاورو کې خاوري شوی چې دا مې راته وښویه چې تا ته زه وښیم چې د دې بدن نه دا نوونه او دا وینې څنګه روانې په دې قبر کې دا ته چې په زور داسې نښتی چې تا ته زه وښیم چې په دې قبر کې په دې بدن کې دا چینجي او دا قسمه دا ماران او یو شی او بل شی دا په دې قبر کې څنګه راجمع کېږي چې دا زه تاته وښیم که چېرته اجازت وی چې زه تاته وښیم چې راشې وینه هغه زورور هغه مټور هغه دومره دومره مټې چې وي چې هغه ته کولو کې پته به راته هم ونه لګي چې هغه مټې پکې کوم ځای کې دی او د خپې هډوکې یې کوم ځای کې دی. دې طرفونو ته سوچ پکار دی